ننګرهار کې رسنیو څخه د تخطیو د څار کمیسیون له همیشه بهار راډیو ټلویزیون څخه لیدنه وکړه. د ننګرهار باختر اژانس د راپور له مخې 13 ورځ دغه ولایت کې له رسنیو څخه د څار کمیسیون د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوي صدیق الله قریشي په مشرۍ جلال آباد کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د سټوډیوګانو نشراتي سکیجول څخه لیدنه وکړه. د راپور له مخې دغه پلاوي کې د ولایت ویان قاضي مولا عادل، د امنیه قومندانۍ ویان سمونیار حافظ عبدالبصیر زابلی، د استخباراتو ریاست ویان او د امر بالمعروف ریاست استازو برخه لرله. رسنیو سره د همکارۍ په برخه کې د دوی چې کومې ستونزې وي هغه واورېدل سوې، هلته وڅېړل سوې او په ګډه باندې د یو حل لارې په پیدا کولو باندې هوکړه وسوله. د مولوي قریشي په وینا دوی مسؤلیت لري چې د راډیوګانو او ټلویزیونونو د نشراتي برخې لا بهتروالي لپاره د دوی ستونزې د حل په موخه واوري او دوی ته د نشراتو د لا ښه والي په برخه کې لازمې لارښوونې وکړي. موخه هدف دا ده چې موږ خپلې رسنۍ معیاري کړو، همدارنګه په کومو برخو کې نیمګړتیا لري هغه ورته په ګوته کړو، همدارنګه د دوی ستونزې مشکلات وي هغه ووینو او له نږدې وارزو او حل لارې ورته پیدا کړو. په ورته مهال د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤل اتلخان ستانکزي د دغه پلاوي له ورتګه مننه وکړه او د ښو معیاري نشراتو د وړاندې کولو ډاډ ورکړ. هیره دې نه وي چې تر دې وړاندې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو دغه ولایت کې د کلید راډیو د شرق راډیو ټلویزیون څخه هم لیدنې ترسره کړې وې. د دغه ریاست د مسؤلینو په وینا د رسنیو نشراتو ارزولو لیدنو په موخه به خپلې دغه ډول لیدنې دوامداره وساتي.